د ګورخواله راغلم همسا په لاس ډېره مسکینه د ګورخواله راغلم ماله تر اوسه د پښتو خدمت پرېښه لري په سټیج په کوینټل کې داسې ډېرو درمو قابل احترام مشرانو شاعرانو ادیبانو یو بل پروګرام و هغه مې مونږ پرېښودو نو د لیټ راتلو بخښنه غواړم د ازلي سبا بهر ته د کتاب مخکتنه ده ډېر عظیم انسان دی ما له خپل کتاب جولې ته راوړی و او کله چې د دې د کتاب اولنۍ مخکتنه ومنډه کې نو باضابطه دعوت هم راکړی و خو په هغه ورځ باندې زما ډاکټر سره اپوینټمنټ و په هغې وجه نو به حاضر شوی او کله پرون چې مې په سوشل میډیا ولیدو نو دلته کې د ملګرو پلا دا مخکتني پروګرام جوړ کړی دی نو فیصلې مې وکړله چې خامخا به ورته حاضرېږم نو په هغې حساب دلته کې حاضر شوی یم د دې ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې سبا بهر صاحب دی دا دوباره عزت او احترام ورکړو دوباره د مخکتني پروګرام جوړ کړو او ستاسو د شاعرانو او ادیبانو په منځ کې ناهیل کېږم هغې به اورو او زه په دې شعر به درنه اجازت وغواړم وایي زما لیکل زما ویل د پښتنو دپاره زما لیکل زما ویل د پښتنو دپاره زما جړل زما خندل د پښتنو دپاره شمله په سر قلم په لاس مې یعقوبان ویلی زما ټپه زما غزل د پښتنو دپاره